د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. خوشحاله یم چې زه هجرت الله عمري یو ځل بیا د دولسم ټولګي د فزیک د مضمون د تدریس برخه کې تاسو سره دوستانو همکاري کوم. دوستانو څپرکی دویم د لوست 22 ده، پاڼه 14 ده. د تیرې موضوع په ادامه موږ او تاسې د غږ په باره کې هغه لازم معلومات ترلاسه کړه. اوس راځو دوستانو د غږ د سرعت په هکله باندې بحث کوو. ښه نو دوستانو تاسو متوجه اوسئ، هر کله چې غږ رامنځته کیږي یا صوت رامنځته کیږي په دې ترتیب موږ او تاسو ته نه رسیږي چې غږ په محیط کې رامنځته شي او په مغه لحظه کې د موږ او د تاسې غوږ ته راورسیږي. په تیرو درسونو کې ما تاسو ته دوستانو یو مثال درکړی و. که چېرته برېښنا رامنځته شي، چې شی رامنځته شي دوستانو؟ برېښنا رامنځته شي. موږ او تاسې دوستانو رڼایي وینو، د هغې نه 6 الا 10 ثانیې وروسته چې شی اورو دوستانو؟ غږ اورو. یا داسې حالاتو سره هم کیدی شي تاسو مخامخ شئ چې بیخي دغه اواز وانورئ، یعنی په حقیقت کې هغه نوري انرژي په هغې اندازه قوي ده چې په حقیقت کې الکترومقناطیسي څپه ده، هغه د تاسو سترګو ته رارسیږي، اثر کوي او تاسو یې وینئ. ولې ځینې حالاتو کې تاسو بیخي دغه غږ که چېرته څومره ورته په تمه شئ تاسو یې غږ نه اورئ، ځکه غږ په هغه اندازه شدید او قوي نه ده چې د تاسو تر غوږو پورې راورسیږي، په هغه اندازه انرژي نه لري. اوس دا چې 6 ثانیې وروسته ولې موږ او تاسې دغه غږ اورو دوستانو؟ دا په حقیقت کې د سرعت د موضوع سره مستقیم او نیغه اړیکه لري. یعنی مطلب دا شی چې کله چې برېښنا رامنځته شي، نوري انرژي په یوه ثانیه کې دوستانو 3,00,000 کیلومتره حرکت کوي. نو تقریبا کله چې رامنځته شي دا چې فاصلې ډېرې کوچنۍ دي نسبت د نور تیزۍ ته، له دې کبله موږ او تاسې په مغه وخت کې څه شی وینو دوستانو؟ رڼایي وینو. ولې غږ موږ او تاسې ته وروسته رارسیږي. له دې کبله دوستانو چې د غږ سرعت چې وروسته به موږ او تاسې په باندې بحث وکړو په هوا کې دوستانو څونه ده؟ 332 متره پر یوې ثانیې ده. نو 332 متره په یوې ثانیې تاسو پرتله کړئ د 3,00,000 کیلومتره دوستانو، کیلومتره په یو ثانیه کې، دا ډېر غټ تفاوت ده. په حقیقت کې موږ او تاسې که چېرته همدغه سرعت باندې موږ او تاسې پوه شو، کولی شو د الماسک یا د برېښنا اندازه هم موږ او تاسې څه شی کړو دوستانو؟ له خپل ځان نه تعین کړو چې هغه به وروسته بیا انشاءالله په هغې مسایلو باندې به بحث وکړو. د دې نه معلومه شو چې غږ یو سرعت لري. څه شی لري؟ یا داسې حالات هم کیدی شي ممکن تاسو سره پېښ شوي وي، که داسې لرې ځي نه فوټبال ته روان یاستئ یا ولیبال د لرې ساحې نه تاسو ګورئ دوستانو، کله چې شوټ کوونکی توپ په پښه باندې ووهي د ډېر یو کمې اندازې وروسته موږ او تاسې غږ اورو. دا په حقیقت کې د دې ښودونکي دي دوستانو چې غږ سرعت لري او د تر څو پورې چې غږ د یوې نقطې نه بلې نقطې ته د محیط رسیږي په هغې کې لږ څه ځنډ رامنځته کیږي. چې شی رامنځته کیږي دوستانو؟ ځنډ رامنځته کیږي. او د توپ نه چې هغه کوم منعکس شوی نور د هغه موږ او تاسو ته دوستانو سترګو ته ډېر زر رارسیږي، ځکه چې سرعت یې ډېر زیات ده. له دې کبله زماني توپیر یا زماني واټن رامنځته کیږي تر څو پورې موږ او تاسې ته د غږ انرژي راورسیږي. نو د دغه ټولو څرګندونو نه معلومه شوله چې غږ سرعت لري. اوس دوستانو د غږ سرعت دپاره موږ او تاسې څو محیطه په نظر کې نیسو؟ ممکن یو ګازي محیط وي. ګازي محیط مثلا هوا اوسیږي. څه شی اوسیږي؟ هوا یو ګازي محیط ده. او همدارنګه ممکن چې مایع محیط اوسیږي، مثلا اوبه، مثلا څه شی؟ اوبه. ماهیان دوستانو ځینې خاص اوازونه تولیدوي چې په اوبو کې انتقال کوي او نور ماهیان د دوی دغه اوازونه احساسوي او یو د بل سره متقابل عکس العمل ترسره کوي. ښه نو دوستانو په اوبو کې هم حرکت کوي، په هوا کې هم حرکت کوي. آیا دا حرکات په جامداتو کې هم ترسره کیږي؟ بالکل په جامداتو کې هم ترسره کیږي. یعنی
محیط د خپرېدو د صوت دپاره ممکن ګازي واوسیږي، ممکن مایع واوسیږي، ممکن جامد واوسیږي. دا درې واړه محیطه کیدای شي چې واوسیږي. ولې محیط یا ارتجاعي محیط باید موجود واوسیږي. که محیط بیخي موجود ونه اوسیږي بیا دا څپې نه خپرېږي ځکه میخانیکي څپې دي. اوس دوستانو د دې لپاره چې صوت په یو محیط کې حرکت وکړي اول خو دا چې محیط باید مادي واوسیږي. څه شی واوسیږي؟ مادي واوسیږي. بل که چېرته محیط مادي واوسیږي، که محیط مادي واوسیږي، که چېرته بیا محیط متجانس واوسیږي د غږ سرعت پکې ثابت ده. د غږ سرعت پکې څه شی ده؟ ثابت ده او د وی مساوي کېږي د لمدا ضرب اف د رابطې سره سمون خوري. څه شی خوري؟ سمون خوري. یعنې ګوره دوستانو که چېرته سرعت په پام کې ونیسئ که فریکونسي ثابته شي لمدا چې څومره غټېږي په همغه اندازه به سرعت هم غټېږي. که چېرته اوس لمدا ثابته ونیسو فریکونسي چې څونه غټېږي دوستانو په همغه اندازه به سرعت څه شی کېږي؟ زیاتېږي. اوس که چېرته موږ او تاسې سرعت ثابت ونیسو، سرعت که چېرته موږ او تاسې دوستانو ثابت ونیسو نو فریکونسي به مساوي شي د سرعت تقسیم په لمدا سره. اوس څومره چې لمدا زیاتېږي په همغه اندازه باندې به دوستانو څه شی اوسېږي؟ فریکونسي ورته کوچنی کېږي. څومره چې بیا که چېرته لمدا ثابته ونیسو نو لمدا به مساوي شي د وی پر اف سره. اوس څومره چې فریکونسي زیاتېږي په همغه اندازه باندې به سرعت کمیږي او که چېرته فریکونسي کمیږي په همغه اندازه باندې به سرعت زیاتېږي. البته په متجانس محیط کې د سرعت هم د لمدا سره مستقیمه اړیکه لري هم د فریکونسي سره مستقیمه اړیکه لري او بالمقابل دوستانو فریکونسي او لمدا یو د بل سره غیر مستقیمه اړیکه لري. یعنې د یو په زیاتوالي به بل کمیږي، د بل په زیاتوالي به بل کمیږي، د یو په کوچنیوالي به بل زیاتېږي، د بل په کوچنیوالي به بل زیاتېږي. دا د متجانس محیط دپاره. اوس د صوت سرعت دوستانو د محیط پورې اړه لري، د متجانسوالي پورې اړه لري، د محیط د مالیکولونو ترمنځ د نږدېوالي تراکم پورې اړه لري او که چېرته د شدت او ضعف سره کوم تړاو نه لري. او همدارنګه د محیط چې کوم فزیکي خصوصیات لري دوستانو د فزیکي خصوصیاتو پورې هم اړه لري. متراکم ده، نامتراکم ده، فشار ده، حرارت ده. که چېرته ګازي محیط په پام کې ونیسو په دې کې هم بیا د فشار او د تودوخې سره هم اړیکه پیدا کوي، د حجم سره هم اړیکه پیدا کوي چې په هغې باندې به وروسته وغږېږو. اوس دوستانو هر څومره چې د محیط ذرات سره نږدې وي، متراکم وي، جسم کلک واوسیږي په دې صورت کې به د غږ سرعت پکې زیات واوسیږي. او څومره چې په محیط کې بیا تراکم کم واوسیږي، ذرات یو د بل نه په پاشنده یا په پاشلي ډول قرار ولري، په دې صورت کې به د غږ سرعت پکې کوچنی واوسیږي. تاسو به دوستانو وروسته په جدول کې هم وګورئ. په ګازاتو کې موږ تاسو ویلی شو چې نسبت مایعاتو ته کم ده او په مایعاتو کې بیا نسبت جامداتو ته کم ده. ځکه مالیکولونو تراکم په جامداتو کې زیات ده. د مالیکولونو زیات تراکم د غږ د تیز انتقال سبب ګرځي او په مایع کې چې تقریبا د هوا او د جامداتو ترمنځ ده په دې کې بیا په متوسط حالت باندې انتشار یا خپرېدنه ترسره کیږي د صوت او په هوا کې بیا په کمه اندازه باندې خپرېدنه ترسره کیږي. ښه نو دوستانو اوس راځو اول د غږ سرعت وایو په څه شي کې دوستانو؟ په هوا کې. د غږ سرعت په هوا کې. دوستانو متوجه اوسئ، هوا یو ګازي محیط ده. څه ډول محیط ده؟ ګازي محیط ده. اوس د لاپلاس فورمول د کاملو ګازاتو دپاره د سرعت لپاره اړیکه بیانوي چې ګاما ضرب د پی پر رو سره. اوس دلته پی فشار ده. څه شی ده دوستانو؟ پی فشار ده، د ګاز فشار. رو د ګاز کثافت دی، د ګاز
کثافت. دا د ګاز چی شو؟ کثافت شو. او ګاما چی شی ده دوستانو؟ ګاما مساوي ده د سی پی پر سی وی سره. د ګاز اوس دوستانو دا چی شی ده او دا چی شی ده؟ په حقیقت کې ګاما د ګاز ځانګړې تودوخیزه وړتیا په ثابت فشار سره ده او دا د ګاز ځانګړې تودوخیزه وړتیا، د ګاز ځانګړې تودوخیزه وړتیا فشار چی شی ده دوستانو؟ ثابت. فشار ثابت. او دا چې ده دوستانو دلته یوازې چی شی ده؟ حجم ثابت ده. چی شی ده؟ حجم ثابت ده. دې دواړو د نسبت نه چی شی راځي دوستانو؟ ګاما لاسته راځي. اوس ګاما دوستانو ښه متوجه اوسئ، دا چې محیط ګازي ده. چی شی ده دوستانو؟ ګازي ده. اوس په دې کې یوه خبره موږ او تاسې په پام کې نیسو د ګاما دپاره. د ګاما قیمتونه تقریبا د هر ګاز لپاره مختلف دي. د ګازاتو لپاره مختلف دي. د ګازاتو لپاره مختلف دي. ولې که چیرې د ذراتو شمیر د ګازاتو یو د بل سره برابر اوسیږي، په دې صورت کې بیا د ټولو لپاره تقریبا یو شی ده. تقریبا چی شی ده دوستانو؟ یو شی ده. مثلا ګورئ دوستانو ښه متوجه اوسئ، د یو اتومي دپاره، د یو اتومي ګازي محیط لپاره ګاما مساوي ده د 1.8. واحد نه لري یعنی یو مجرد عدد ده. 1.8 د چی شي دپاره ده؟ د یو اتومي ګازي محیط لپاره ده. مثلا هلیوم، نیون، ارگون، کریپتون، زینون، رادون. که چیرته ګازات یو اټومي، په دې صورت کې ګاما د دوی لپاره څو په نظر کې نیسو دوستانو؟ 1.8. او که چیرې دوه اټومي ګازي محیط لپاره، د څو اټومي؟ دوه اټومي لپاره ګاما مساوي د څو سره دوستانو؟ ګاما مساوي د 1.40 سره، 1.40 سره. مثلا کاربن ډای اکساید، ګورئ کاربن ډای اکساید، دوه اټوم یو اټوم، کاربن ډای اکساید صحیح ده؟ کاربن ډای اکساید. او همدارنګه دوه اټومي ده دوستانو، ډېر وبکئ. اکسیجن، مثلا اکسیجن، نایتروجن، فلورین، کلورین، داسې ګازي محیطونو دپاره چی شی ده دوستانو؟ قیمت 1.40 ده. مثلا هوا، چی شی؟ هوا یا ایر چې ورته وایي، صحیح ده؟ ایر. دې دپاره د ګاما قیمت 1.4 ده دوستانو؟ 1.40 ده. هوا ولې موږ او تاسې د دوه اټومي ګازي محیط په ډول په پام کې نیسو؟ له دې کبله چې 5مه برخه یې اکسیجن تشکیلوي، 5مه برخه یې اکسیجن یا 0% یې د هوا چې ده اکسیجن ده، دوه اټومه. او همدارنګه 80% یې دوستانو چی شی ده؟ 80% نایتروجن ده چې دا هم یو دوه اټومي ده. نو په حقیقت کې هوا هم داسې یو ګازي محیط په پام کې نیول کیږي چې څو اټومي ګازونه لري دوستانو؟ دوه اټومي ګازونه لري. دې کبره موږ او تاسې هوا دپاره هم ګاما مساوي په 1.40 په پام کې نیسو. اوس د 3 اټومي محیط لپاره، د 3 اټومي محیط لپاره ګاما مساوي د څو سره دوستانو؟ ګاما مساوي د 1.3 سره. مثلا کاربن ډای اکساید چی شی دوستانو؟ کاربن ډای اکساید، اکسیجن 3 اټومي ګازي محیطونه دي. له دې کبله ګاما ورته 1.3 په پام کې نیسو. ښه نو دوستانو، دا چې د صوت د سرعت لپاره باید کومې رابطې نورې موږ او تاسې ولرو، په هغې باندې په راتلونکې جلسه کې د راتلونکي درس بحث کوو دوستانو. تر راتلونکي درسه د خدای په امان، ښې چارې ولرئ.